رحمان بابا ته چاوي وی راځه دلته مولا راغله ده کی جلسه ده هغه ورته څه چل دی تقریر دی راځه چې تقریر وورو هغه ورته رحمان دومره اوسګار نه دی د کار د عشق رحمان دومره اوسګار نه دی د کار د عشق چې غوږونی سناسه غوندې اوسګار تا زه د عشق په کار کې داسې مصروفم چې دا واعظ چې کوي دا ناصح دا اوسګار دی د اوسګار تقریر اورېدو ته زه اوسګار دی چا سره خو د عشق غم کنه جی چا سره خو دا غمي لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځېده چانک راویښ پاسې د چې باروته نو د خپلې وینځې کوټې ته ورغی چې ورغی هغې کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوږونی ونو او وینځه په سجده پرته ده او خدای ته وایي چې پروردګاره ته په ما مین یې ای الله ستا ما سره ډېره مینه ده د په دروازه وټکوله ای چې دروازه لرې کړه بې وقوفې داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې داسې وایه چې خدای زه په تا مین یم هغې ورته ویل زه بې وقوفه نه یم ته بې وقوف کار دې څه دی چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ته راپرېوتې کار دې څه دی زه خو د ورځې ستا نوکره یم بې وقوفه که الله په ما مین نه وی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او ماسخوتن چې ستا د خدمت نه اوسګاره شم نو په یخو اوبه اودس وکړم او د 2 رکعاتو نفل نیت وتړم نو 15 سپارې قرآن په یو رکعت کې وم او 15 په بل رکعت اوس مې سلام وګرځولو او 10 سپارې مې په 2 رکعاتو کې وویلې نو اوس مې سلام وګرځولو او هغه ته مې وویل چې ته په ما مین یې او ته پکې د مچ غوندې راپرېوتې زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي نو بیا هغه ته واقعي تلوار پکار ده ځکه چلته محبوب سره خاص اوقات تاسو څه کارونه د هغې وجه دا ده چې ځینې خلک څه دا خسکي مالدار چې دي دا د پاکستان د برکته چې خلکو سره پیسې میسې راغلي یاره جي تاسو مونځ لږ ډېر اوږدي کینې شوق هم کې مچرا نه شي ضرورت څه وی دا خو جي ښه خبره مال نه زه هغه انجن یم چې څومره راپسې ډبې کمې نو خوشحاله انجن پسې چې څومره ډبې زیاتې خو انجن باندې بوجي که نه بل کار کوه بابا مرض مونږ خاصه لیونی او ملنګان لیوانو پسې لیوانې به منډې وي او ملنګانو پسې ملنګان منډې خیال راغی زارکشه هر سړی مال دلته نشي راشي او راځي نه دی جمعه دا غوړ غوړ چې دي دا ټول پوره دي ځکه چې دوی ټول د ښځو ټټوان دي که بربنډه ښځه چې څوک ځان سره ګرځي یا دی جومات ته راتلی شي بربنډې لوڼه چې 3 منه بار بربنډې ګرځي هغې چېرته راتلی شي دلته خو به هغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نه ځم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بہر تقدیر
دنیا نن په قهر عظیم گرفتار ده. اصل حقائق د دین چې دي ای پریخ امریکا دا او روس ته او چین دی، امریکا دا او روس ته او چین دی. دا حماقت کې نن دنیا پرته. زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره. که په پاکستان کې لوی غم او فکر دې ماته، نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قرآن پکار، د ملک قانون سره ټوکې نه دی پکار، مخول نه دی پکار، د ملک قانون قرآن پکار. عزیزان، الله د آدم علیہ الصلوۃ والسلام او د بی بی حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د زمکه په سر یو مورخ وخای، د زمکه په سر یو مورخ وخای چې د آدم علیہ السلام تاریخ پیدائش وخی او دا وخی چې د آدم علیہ السلام د تیرېدو څومره زمانہ وشو. د زمکه په سر یو مورخ تداو. دا علم سوا ده. دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی را پاسی کتاب لیکي. په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو د پاره اهلیت پکار، تصنیف د پاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نامه خپل ور کی چې پلانین تصنیف کړي. تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي. نن 300 کال مخکې رحمان بابا تیر دی، 300 کال په د مقدمه لیکلي. که پښتنو دام ثابت کړه لري بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا و، په کوم تاریخ مړ دی، عمر یې څومره، پیشه یې څه، وخت یې چرته تیر کړی، مرید د چا، تعلقات یې چا سره و، دا غز او دا دم کدوی ثابت ټول زبانی جمع خرچ. یو په مقدمه لیکلی و چې مليانو د دې عزت ته نشو کته، نو د کفر فتوا په ولګول. ما غته وې د خدای بنده بل څه درته په لاس نه درتل، نو د خپل ځان د جوګتوش و دا خبره چې د کړي و چې طول عمر میں تیر شو بیہودا په زمانہ. الله قسم په خدای چې سواد سره رحمت الله علیه نن نسل کاله مخ کې تیر شي، هغه به وی چې کاش چې په پښتو جبه مونږ کې دی، نو ما به رحمان بابا په کتاب مونږ کاش. د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو جبه کې داسې خوان په بل شي کې نه دی لیدلی لکه د په کلام. میاں عزیر گل اسیر مالټا چې فلال ژوندی دی، دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ور سره په تور اوبو کې د پیرنګیانو د لاسه قید. هغه وایي چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی، نن نظر کاله مخکې امام غزالی تیر دی، هغه باریکات امام غزالی نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي. ته وګورئ کنه مونږه پښتانه، مونږه پښتنو ته وګوره کتاب ډمان ول په میراث کې ورکړي. ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام ووري نو ور سره بیمباجي شروع په ټپ وړاندې شي. و ظالمان دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر او شیطان ویلي،
دا خود شیطان آلات تی و ظالمانو د خدای او د رسول نامه دی سره څنګه بیا ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان دمان ټول کم غم بده ملک جاړي یو غم شته دا او یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ پشي یو غم د دې قوم نه سړی و جاړي دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپه بل طرف ته سورتی اوزی بلای چې ټپه بل طرف ته بلای چې ټپه بل طرف رحمان بابا دا ویلو چې طول عمر میں تیر شو بی ہدا په زمانہ است زمان سروی او د ترکو یستانا اس میں حاصل نکړو په شیخ په مولای کې پس لدی میوار د هر چی شی په میخانا اوس په دې تاسو په اس میں حاصل نکړو پشیخ په مولای کې پس لدی میوار د هر چی شی په میخانا پام کو د منصور غوندی په دار نش رحمانا دیر داد عشق خبره مکړه نادانا اوس منصور ته وته چا کافرو د سکوش مليانو په دار ولې اوخه جاو ولې ایک یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شیپ کے ډیر راغه ضبط یو نکړې شو چغه و یو مقام دے په دې ولایت هغه تا استغراق فی الله یو استغراق فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی الشیخ استغراق فی اللہ دیتا ہوئی چی یو سڑے ہوئی اللہ 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 تمام اندامون ہے بلا خبر نکی اللہ 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 مقام تچورسی استغراق فی اللہ رش بالکل محوشی د خدای په ذات نو دې چې ار چرته ګوري بیا ورته الله الله ښکاري بل څه نه ښکاري منصور استغراق فی الله راغی چې ځان ته ګوري م الله ورته ښکاري आवाज یې وکړو چې انا الحق انا الحق خلق ورونی و چې دا سوی انل ځکه چې هر څه ورته راویني و مړې کړو اگر اسیم ان الحق چغوالی چې کوم رسای د تغاړه کې اچو په کوم لار چې د جنازه وړه ا دیوالونو نم ان الحق چغرا کوم قبر ته چې د کوزولو ا قبر نم ان الحق چغرا شیخ شبلی رحمت الله علیه داغه وخت ډیر لوی بزرگ په خوانی بزرگان بچو او برشتیا بزرگان دا اوس خو پتندر دیو لګي اوس په بیا څور پسې کېږم بهرحال اوس خو ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي قسم په خدای دې چې ولور شي زه چې جمعات کې ناس تم ترون نه وځي کترخ ګرم چې څه راوړ کنه استاد سلام علیک ته ډېر په شوق راشه استاد سلام علیکم جوړ خو چې لاس څنګه دی خی نور خیر دی او چې غوړ لاس په خیر کېنه دا ټول مونږ په دې قهر اخته یو خیال امراغی جی شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ د خدای لوی اغي آسمانی چټي بجاری وي دلته یو 38 روپے ورځ به ورته ملاوي دا نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول 3 ورځې دی ولکه کیناو چلاو باسا ستا به 20 روپے ورځ اوس درته خیم اس نه چې ما پسې ګور دغه شي یو وظیفه ده
یو وظیفه دا شروع کا تو ګوره چې مال تا پسې منډې وای کنه دولت تا پسې منډې وای کنه یو یعنی ته به وظیفې اوس پیسو دپاره کې ځوان داسې وظیفه وکړه چې د مالونو مالک ټول ستا شي وظیفه داسې وکړه مالونه ټول د چا دي د خدای دي نو د مالونو مالک به ستا شي نو چې د مالونو مالک ستا شو تا ته به د مال ضرورت سي داسې وظیفه پکار او دې لپاره وظیفه چې ماله پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف دا وظیفه چې خلق زما تابع شي آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون خلق بدر پس دا تسخير وظائف د دنیا دراتلو وظائف د تسخير وظائف او به کې خلق بدر پس منډي وي حرام دي اخرت کې بدی څه ساتي همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفه څه شک سړی وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د خدای د ذات نه محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د جناب محمد رسول الله بل بل څوک شته په دې کائنات کې چا بوي چې زم څه بل څوک په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډېر آسان ملاوي چې یو زیارت در توشو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر بده هغه خون د خلینه نزي او نه به ټول عمر په بل خون پسې وګرځي که یو ځل په خوب کې درته دا زیارت نصیب بعد درود شریف نه حرام نه ځان ساتلو نه خکول بدو نه ځان بچکول په دې سيزونو باندې عام طور میاش دو خواریو کا ته ګوره چې تا تکي زه چې طالبم دا درود شریف اوس میزان مړ کو نه کیږي ځکه چې د مردار سره خلط شوم خلینه می کنزلی موزي خزو پسې بس خله می خراب شو اوس ډیر کوشش کوم راته نه مړ طالبګری زمانہ کې چې خله می ټیکو او خیالات می ټیکو سلور کرته ما جناب رسول الله په خوب کې لیدل اوس کلونه وشو چې دې دنیا کې ګرځم کنه چې سترګې مم شیطانت ګوري وګونه مم مرام توبه اوري بدن مم مرامیانو سره جنگيږي را جنگيږي کنه جی اوس مونږ سره د رسول الله څخه کار دی چې مونږ ته ځان دغه لپاره پاک وخت پکار پاک خلق پکار پاک ذهن پکار پاک زړه پکار زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ دنیا ورانه ده دنیا ورانه ده په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي هیڅ نشته څنګه نشته دا موجودات دا ټول کائنات ورته هیڅ نشته ولی چې سبب کم شي نشتيږي داغه نن تصور د نش جایز سبب یو شی عدمی کیږي هیڅ بنی سکی شپه بسملی چې سار را پاسې هیڅ دنیا به یو میدان نو کنن تصور د عدم کل من علیها فان کل من علیها فان دا سچ ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف ستا د پروردگار ذات به باقی پاتې نو کته نه وای چې اس نشته اس مونږ سي اس نن دلته جمعات کې بیګاله مړ شو صباح ودا وخت په دې ازمه کاړو ته موجود نه وختي بیا خخ کړي اس نو چار کله څه شانم زماس حیثیت نشتا زما د ځان بچکولو سپاور نشتا نو ما ته ناس په څه شي دی زه به غاور په څه یم چې زما ځان ګیر شي زه ځان نشم خلاصولی نو زه به غرور په څه کوم یا به بل څنګه خلاص کړم
عزیزان قدرت چې څه کوي خلک رحمان بابا خبره مې کوله چې د دې استغراق مليان وی چې دا پس لدې میوار ده هر چیشي په مایخانه نو مایخانه شراب خانه ته وای او دی وی چې زب شراب خانه ته زم مولاتو بو شیخای کې میڅونه د دې مطلب دا نه دی د دې مطلب دا دی چې به تقلید سړی کمال ته نرس به تقلید لکه څنګه چې تقلید د مذهب معین دا ضروری دی سلور مذهب دي تب خامخا د یو مذهب تقلید کوي اب دې خبره ده چې دې کې غوړاو هاوی مذهب په ټوله دنیا باندې ا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تقلید بد یو مذهب معین خامخا دنیا کې بعد خدای ته چیزی راهبر به پیدا کړي راهبر یو مرشد کامل به پکاره مرشد کامل رحمان بابا وی چې مولاتوب او شیخی میں بے پیرا وکړه اوس فصل دې میں وار دے هر چیشی په میخانه اوس به مرشد نسم که میخانه کی وی میخانه نه دا میخانه نه دا مراد میخانه نه دا د زمونږ د دنیا شراب خانه نه دی مراد شراب بند هر شټل ملک د شراب ډی پی دی بند څه جواری بند ټول ملک د جواری ډی پی او غریبان پادیرو کې او مالدار په کلبونو کې کوي دا شاخه تاخه زامن چې دي د رامیان زیات دیرو کې جواری کوي او دا سرب چې دي دوی په کلبونو کې کوي خبره ده دا دمه ګډول بند خواران چې دي اجر تسریم ر یا ډاګ ورته ګوري دوی ځان ته په کلبونو کې ګډای په کوم شپه چې د شری نظام اعلان کې د پاغ شپه دلته په صدر کې درې ډمه په کلب کې ګډې دي صدر زیب د شری نظام اعلان کولو او دلته مریدانو درې ډمه په کلب کې ګډول یا لمراغي زما عزیزانو بند څه شی بند په دې پاکستان کې خو بند شی ماته هغه ګناه خیا چې د حکومت بندیش په باندې وي او دا خلق نه ا ګناه راټینګول نه شي ناقبندي باندې غلطینګي چې پولیس ناقبندي وشي او پروډونو باندې ولاړی او موټر او رشکې چک کوي چې لکه دا غل چرتهونه تختی غل خو وزر لري غل خو وزر وی پاوازي غل او ستا پولیس راټینګول بلدا چې ملک دار گناہ کنیکشن دی د بجلی د گری سټیشن نو ګورای دنیا لینو نتی وتی او دار علاقه لین سره د گری سټیشن کنیکشن دا زه د ملک د ټولو شیطانتونو کنیکشن دی ټول ملک کې گری سټیشن سره په دې سره کو نو ګورا زو ته چراشو بډم لټیو چې خاص خلق فراشي غي ته لری نه اشاره وداسي وشي زئی الګا دا خطرناک وای دا نه دا ز پیجن خود خبره ده نمازی ځان دا بکیږي څه د دې ملک انجام بچي دا ملک خو بالکل د قابو نه بار شو کیږي بدا چې برسر اقتدار طبقه د دې ملک چدا د دې پزړه کې په صحیح مانو کې د خدای یاره پیدا شي نو انا بلاند خلق د دوی نه یریږي او چې د دوی پزړه کې د خدای یاره نه پیدا د دوی لاندې مونږ رعایي والله که مونږ ویل
د دې بداسي مثالي چې عمر فاروق واله شو حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمه لارې تر ورسېد حکیم ته وې ځه حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دی ښه وی ولې عمر وفات شو تا ته چا ویلې دو په دو روان یو څه आवाज درته وشو وی بس مړ شو حل خو وایا وی حل دا دی چې دا وګوره پردای چیلای دا او پردی بوټي خوري لګیا حضرت عمر چې ژوند دیو چیلو به دا جرأت نشو کولای چې پردی بوټي اوس چې چیلای دا جرأت کو چې پردی بوټي خوري معلومیږي چې عمر مړ چراغ رښتیا مړ د حاکم حکومت یوازې په بنی آدمو نه د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په زناورم وي زناورم پردی بوټي نه خوري چې عمر بخپه شي عمر بخپه شي نن من رکه یاره نشته خوف خدا نشته نو چې د حکمران طبقه په ځړه کې د خدای یاره نه پیدا د دې ملک په ځړه کې د خدای یاره نه پیدا هر مجرم لا هغه سزا نه مقرر چې کومه سزا قران او حدیث ویلي تاسو وګورئ برای نام شریعت بنچونه های کورټ کې مولیان کې نولې دي سپریم کورټ کې نولې دي دلته شریعت بنچونه یعنی په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه شریعتي ګناه نه ده شوی چې په شریعت سزا ولا ورکړي که تاسو وایي چې تاسو مولیان نو مونږ مولیان ما درته وایي چې د کومه داسې د سدرۃ المنتهى نه راغلي مولا کې هم رنگ رنگ خلق شته خدا دا چې په یو پړي بتول نه تړي خلق زنګل د زمرو نه خالی نه مفتی محمود یو زمره او په پاکستان زمره او کاغه مرشو ان شاء الله زوی زمره زوی کم کفر کړي دي چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت افسوس افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې هم نو زمونږ د ملک ټول سربراهانو او پزان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په وګه کړي وا او تر دیره پورې دوی په وګه وړي وا د مینې تقاضا دادا چې د پلار سره دې دومره مینه و چې جنازه دې په وګه کوله او زوی دې چې دې په سی کلاس کې چولې د لپنګانو سره خیر صد انصاف په سترګو خو تاتم کته پکار کله مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانی نو بیا جیل کې چلا چې پانسی کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي پانسی کوي چې کار اخلاص شي او کپه د ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو ته وایي چې زبانی جمع خرچونه مکوي نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به څه چل کوي خدا واوري چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی یو سل ځای کې مکایم ان شاء الله په پاکستان کې به د هر رګ د منصور غوندې په پاکستان کې د شری نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې ساوتا په هغه وخت کې باس په دې مسلو چې په دې ملک کې دوی چې د سود په پیسو د زکات نامه یې خده د سود په پیسو د سود کومه کټوټه چې په دې بانکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي دا زکات ده که نه ده هم په دې باس کولو چې هارت اٹیک پیو شو ساتي و که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې نور به څوک څه نه وایي نه سلیمان علیہ السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیاو تعمیر کېده پیریان او دیوان یې اخته کړیو او دا غټ غټ کانی به راوړه او بیت المقدس جوړېده اسرائیل علیہ السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېږه وی ولې وخت دی پورا شو وی الله ته وایي چې دومره صبر خو کا چې دا بیت المقدس خو جوړ شي هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د يهودو په لاس کې
نن یهود کله پکې اور لګئی، کله پکې دماکې کوي، کله پکې ګډېږي، کله پکې څه کوي. هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي، پکار ده اسلامي مملکتونو ته چې روټۍ په ځان حرام کړی وی، روټۍ چې تر څوم قبله اول آزاد کړی نه تر هغې به مونږ روټۍ نه خورو. په ټپو کې نه په ټپو تاسو له په ملک کې ګډېده څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کې کرکټونه څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کې جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته 19 میاشتې مونځ کړی و هغه د یهودو په قبضه کې ده، او تاله کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې. عرب دی وګوره پاکستان تراشي ټپوسان اخلي په 3 لکه روپۍ، قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لکه روپۍ مارغان علي او عیاشۍ او ګډېدو دپاره خپل ملک. دا مسلمانان هغه ورځ ما ته چا وی تا وی چې یو مولانا صاحب ویلي چې د هدیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې وړه دې خوشحال شي. مل دا څه دروغ، دا دروغ. ته په ایمان وایي چې دا مونږ اوس مړه کېږو نو مونږ به په قبر کې یعنې جنت کېږو. تاسو به جنت کېږو، یعنې تاسو چې مړه شئ نو بس جنت کې به ناست یې. دا هم لا کوم خوب لیدلی دا څه یعنې زه مولا یم چې به زه مړ شم زه به جنت کې، تاسو به جنت کې. بله ورځ چاوی اخبار کې دي چې باولپور کې که کوم ځای کې مړي قبر نه وی لوګی راوته، قبر او لوګی ترې راوتو دغه خلکو ورته درود شریف نو لوګی یو سړي په لاس هم کېښود نو لوګی مدم شو. ما لوګی پرېږده د خدای د قهرم انتها شوې ده، د بمی کارتوس غوندې به لاشونه ستاسو اوس بار راغورځي. ته لوګي وې غړم به شي لاندې او لاش به دې بار کړو، ځمکه به دې نه ایسارئ لاندې. لوګی راوړه، لوګی څه شي؟ ما دې سترګو لیدلي دي، دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلي دي. مړی پروت دی او لوی اژدها ورسره پرته ده، لوی د دې امسانه اوږد خامار ورسره پروت. زمونږ یو استازو د هغه دې سترګو لیدلي طالب مړو 6 میاشتې پسې قبر وکنستو کلي ته یې وړو د ترمزو حاجي صاحب په غذا کې مړو، د دې خپو نه د ګلاب بوټی زرغونو په دې سینه راغلی او تک سور ګلاب یې د سپېږمو ته ولا. د قبر معامله الله مونږ ته نه ښودل، دې کې خاص راز دا دی چې د دنیا نظام به خراب شي، کینې منټ کې به درته خدای وښیي چې دا قبر د دې خلقو د اور تنور دی. مولانا احمد علي مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک لاهوري، دا مولانا شمس الحق افغاني ژوندی دی، لاهور کې دوی چې مولانا دا ستا معامله زما عقل ته نه پرېږدي، نه پرېږدي نه راځه ټانګه کې کېنولې ده او هدیرې ته یې بوتلې، په دې مخې ورته لاس راوښکو وګوره دې هدیرې ته اوس چې هدیرې ته یې کتلې دي هر قبر د اور تنور دی او دا لمبې ترې راوځي. بیا راوستی دی یو جومات ته چې راوستی بیا وله په مخ لاس والی اوس وګوره په جومات کې چې ګوري کل هم سپي خرونه میلوګان بیزوګان دا ولاړ دي. لس نه بس بیا ولا راسور کړ فلال ولی که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم، که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم، په معنا کې د چارپایو په حساب د چا چې خوی د سپي په شان د سپي په شان نو د ظاهر
صورت که د بنی آدم د حقیقت کې دا سپی نه دی سپی نه تاسو وګورئ مونږ کې د خرو عادتونه شته که نه خر ته رستو نه داسې زور کا دا نه چې مخکې لاړ شي ابه رستو زور ته مخکې زور کوه ابه رستو مونږ کې دا نشته ته ورته ښایې چې هلکه دا کنده ده پکې ورغورځوږي دی وایي چې پکې اسانه شو دا ده که نه ده د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه والکه خنزیر ډېرې وجې دي چې دا دومره لوی پلیت ولې دی ډېرې وجې و یو بزرګ لیکلی دي چې د خنزیر د لوی پلیتېدو وجه هغه دا ده وی راځه چې درته وښیم راوستی خنزیر یو ښځه خنزیره ده 4-5 نران